بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبین وایي د دغه ولایت مرکز میدان ښار ابراهیم خیلو په زمان خیلو کلي کې د دوه ورونو ترمنځ د حقوقي ستونزې پر سر رامنځته شوې 10 کلنه دښمني د قومي مشرانو په همغږۍ په دوستۍ بدله کړه. دواړو لوریو یو ځل بیا یو بل ته د ورورولۍ غېږې ورکړي او یو بل ته یې بښنه کړې. د عدلیې وزارت وایي چې د هرات ولایت په زیرکو ولسوالۍ کې 15,000 او د دغه ښار په 11مه ناحیه کې 51,000 جرې به ځمکه اماراتي تثبیت شوې ده. د یاد وزارت په وینا د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د ګڼ شمېر دوسیو څېړنه هم کړې ده. د میدان وردګ ولایت د علماو شورا ریاست مسؤلین وایي تیر کال یې د ولسي وګړو ترمنځ د صلح له لارې 44 لویې قضیې حل او پر دې سربیره یې 161 عریضو ته رسېدنه هم کړې. د ښار جوړونې وزارت یو 4 کسیزه تخنیکي پلاوي د میدان وردګ ولایت مقام دفتر رئیس مفتي محمد ثابت هاري سره لیدلی دي. یاد پلاوی به په مرکز میدان ښار او نرخ ولسوالۍ کې شاوخوا 1420 جرې به ځمکه سروې او معلومات راټول کړي تر څو د کډوالو لپاره د ښارګوټي پلان جوړونې په موخه یې له یاد وزارت سره شریک کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په چین کې د اسلامي امارت له سفیر مولوي اسدالله بلال کریمي سره وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي کریمي چین کې د افغانستان سفارت د کړنو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي هڅه کوي چې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان او چین اړیکې لا پراخې شي. دغه راز د کتنه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال د سفارتي چارو د ښه والي او چین کې میشتو افغانانو ته د غوره کنسولي خدمتونو وړاندې کولو په موخه ښاغلي کریمي ته لازمې لارښوونې کړې دي.